ملګرو ما ډېر یو جدي کار دی ستاسې په څېر بې عقلو ته باید پرې نه ښودل شي داسې جدي کار دا کار مې په تاسو ورسري کولی شو خو ومې نه کړلو ولې ځکه چې په دې کار نه پوهېږي او هلکه هله نو دا سره کړئ که نه د ولږې مړ کېږم څه نخرې کوئ غالبه لومړی هغه مردار لاسونه په ډیټولو پرېمینځه وروسته بیا د سلاتې په جوړولو پیل وکړه ډېر ښه الیاسه د نن ورځې مرستیال مې ته یې مننه استاده الیاسه اوس هم ښه وګوره د استاد شاګرد شوې ته عقیدې وکړه وروره شاګردي او استادي ستونزه نه ده خو زه لوښو ته اندېښمن یم ځکه کله چې کور ته راغلم الیاسه آیا په کړایي کې غوړي اچول شوي استاد اچولي مې دي خو هغه الیاسه زیر شه جدي کار دی زیر شه اور ولګوه سمدلاسه لګوم یې زر کوه ډېر ښه نور هم تیز کا وروره زما په نظر دومره بس دی نور هم تیز استاده دومره بسنه نه کوي چینکو الیاسه ماهیان لکه د جنیفر لوپس په څېر وي د اوروالا ماهیان وي اور غواړي خلک غواړي نور هم غواړي زر کوه وروره زه خو وایم لږ شان به یې کم کړو ځکه چې الیاسه تیز کا تیز کا ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه استاده زما په نظر دا به لږ شانتې کم الیاسه له سمندر څخه نوي ویشتل شوي وروره زما په فکر لږ شانې به یې کم کړو ځکه چې دا آیا ته زما په لیاقت باندې کوم انتقاد لرې نه استغفر الله قمندان صاحب هیله کوم غالبه هیڅ لیاقت نه دی وروره دا ډېره مامیده کوه هر کار لکه د بې عقلانو په څېر کوي ګوره عمره د دې لیمو پر ځای تاس بیخم په وش راشه وروره دا کار به بند کړو وله الیاسه ته غلی شه یوه ورځ یوه له غوښې نه پرهېز ملګرې مې وه د هغې په مخ کې مې خامه غوښه وخوړه وروره اوس به دا ګیس بند کړو ته دې دا خبرې لږې بندې کړه له غوښې نه پرهېز مې نه مې زما یوازې یو څه خوښېده له غوښې سره مې هغه ژوره او دومره کلکه مینه وروره سوځېږو وروره سوځېږو غالبه وروره سوځېږو هلکه سوځېږو څه به کوو سوځېږو خدای دې ته ووهي وروره میان واخلو که څه وکړو نه کېږي نه کېږي غالبه وروره زرکبه وروره اوس به څه کوو اوبه نشته سمه ده سمه ده راغلمه سمه ده نه کېږي په هغې نه کېږي هلکه دا څه دی دا خو تش دی که نه کله مې چې فراغت و هغه مې اخیستی و 40 کلن دی کار نه کوي ستا فراغت الیاسه اوبه اوبه نشته اوبه نشته ولې نشته 3 میاشتې مو پیسې نه دي ورکړي بند کړی دی ملګرو سوځېږو ښه کارونه ولري یو څه خو باید وکړو که نه قمندان صاحب قمندان صاحب افغانستانه قمندان صاحب افغانستان افغانستان وسکه شومړی وسکه تاسو په ماهیانو څه کوئ تاسو چېرته ماهیان چېرته برګر والا وروره ته هم ورته پوکې مه ورکوه وروره اور مې ولید دوی هم پوکې ورکوي ته دوی ته وګوره د باندې وځه مردار خوره خوله یې هم ایښې قوارې ته یې وګوره یوه خبره وکړم اوبه هم بندې وي ها واه ښه داسې پوکې به مو ورکړی اوف څومره خندونکی دی بې عقله غلی شه تاسو زه وخندولم خدای دې تاسو هم وخندوي والله نور مې خېټه درد کوي وروره اوس دا هر وخت خولۍ په سر ږدي که نه نو مازغۍ هم خراب شوي دي داسې د لیونو په څېر خاندي ښه تاسو اوس ګټه لرونکي شیان خورئ ماهیان خورئ ها وسکه شومړې وسکه رنګ یې ولې ته وګوره ته ورته وګوره سمه ده بس دی نور نشم خندلی نور مړ شم
قماندانو پیلوي اشل دقیقې مو پاتې دي چمتو یو چیرته ځو ملګري ډېرې پوښتنې مه کوه هېر شو د دې اغوستو پسې به ډېر خفه شوی اوسې فکر کوم دا ښېګڼه به مې هېڅکله نه هېروې دا څه معنا لري 15 دقیقې مو پاتې شو دا سمدلاسه به وکړه بیړه وکړه ملګري دا واخله بیا به وخورو سرګین وروره روغتون ته په نه ورتللو مې ډېر ښه کار وکړ ځکه چې که کمنډو راشي لومړی کوم ځای ګوري روغتون هسې ناحقه به ځان ته کار نه ګورو که نه ما ته وایي هو ډاکټر مې څنګه پیدا کړل والله کما نه وی پیدا کړی لزر ورور به اوس خدای دې نه کړي بره تللی و یعنې باید ډېر پام وکړو زموږ یو ملګری و نظام کوټ د سیمې مسؤل داسې د غره په څېر یو سړی د پیري په څېر کله دلته او کله هلته جنګونو کې به یې ونډه اخیسته یوه ورځ یې خواړه خوړل مړۍ کې ورته چا ستنه اچولې وه د غره په څېر یو سړي د یو ستنې درد ونه شو زغملی او لاړو مړ شو یعنې سړی باید ډېر پام وکړي دا ویل مې غوښتل غواړې چې تا ووژنم نه نو بیا دا خوله دې بنده کوه تر څو چې ما نه وي ویلې خلاصه نه کړې سمه ده سمه ده سیفو هوپ سیفو دا دی اوه زما ګرانه ملګریه څنګه یې ته ښه یې سیفو تر اوسه پورې کمانډو ته کار کوي خبر یار سیفو تر اوسه پورې کمانډو ته کار کوي خدای دې تا ووهي مردار خوره رزیله بې شرفه لوري یورک حیدر چیرته دی کوم خبر ته نه لري قمندان صاحب خبر مې ورکړی اوس به راورسېږي یورکه ته چیرته یې د تمریناتو ساحه کې یم امر وکړئ صاحب یورکه دا غونډه چې تر څو نه وي خلاصه شوې ټول رخصتیانې باندې دي هېڅوک د قرارګاه څخه ونه وځي پوه شوې امر دې پر ځای کېږي صاحب د هر ډول امنیت نیولو موضوع کې پوره صلاحیت لري امر دې پر ځای کېږي صاحب قمندان صاحب خان بزرگ یورکه اوس دې خبرو کولو وخت نه ده ډګروال صاحب خان بزرگ صفا دی که نه په دې باید پوه شم حیدره زه تا ته په دې موضوع کې هیڅ ډول معلومات نشم درکولی ډګروال صاحب
ما ته دې ویل چې امنیت ونیسه هو که چېرته خان بزرګ ګنهګاره وي باید زه ورته یو پلان ونیسم خو که ګنهګار نه وي ټول د وسلې میلونه خان ته ګرځول کېږي د همدې لپاره باید پوه شم چې خان بزرګ ګنهګار دی او که نه بیرمن از ما پاکستانو کې شوق ډیر پیدا کېږي خو لیونی خو بیخي ډیر دی توکي بې عقله بې ډسپلینه له ولکې وځي خو بې شرف او رذیلان هیڅکله نه وځي بریدمنه ما ته چې کوم څوک راکړی و د هغې بدل به ترې دلته د نظام په سر اخلم امر دې پرځای کېږي صاحب ځو ستا له خدایه قربان بابا ستا نوم څه و بریدمنه چاوش باشک امر وکړه صاحب باشک بابا ستا له خدایه قربان شم باشک بابا اوس دې حیدر بسکور ته ووایه زمونږ د تورې ډلې تر ټولو لوی لیوانی چیرته دی انتظار خو نه کوو غواړې ورته غږ وکړم نه زه خپله ورځم او غږ کوم سمه ده دخات تورې څه خبره د تورې ډلې لیوانیانو زر کوئ ايوه تورې کوي راځي راځي لیوانیانو چیرته یې تورې خامخا په قرارګاه باندې برید شوی تورې! منډه زر کوه منډه کړه منډه تورې لیوانیانو چیرته یې دلته راشه تورې امر وکړئ صاحب زویا دې لیونی یو ورک ته ووایه چې چغې بندې کړي زر کوه امر دې پر ځای کېږي صاحب ته لیونی که څنګه دا بې ځایه خبرې کوي ها ولې ته له دې نه ډارېږي چې رسوا مو کړې ها راپورچي سیفو هلکه که غواړې هغه بریدمن ته به غږ کړم له هغه سره خبرې وکړه بریدمن د څه شي بریدمن ها لیونیه د کمانډو استخبارات رښتیا وایي وای هله سیده روان شه زر کوه حرکت وکړه زر کوه زه وایي چې ته دولت ته کار کوي داسې ده نه سرګیره وروره ته غلط پوه شوی یعنې ته له کمانډو سره کار کوي هغه لیونی دی نو څه به ورته وایي ټوکې ټکالې هم ځان ته ځای او وخت لري که نه دوی ټول لیوني دي خره راغلي او خره به ځي په دې به خامخا خبرې کوو دا موضوع به د کارون پام هم ځان ته راواړوي هېڅ اندېښنه مه کوه ځو یو دوه کسه دې له لزر سره پاتې شي زما هم څومره مردار قسمت دی اوس به څه کوم له دې کار نه به څنګه ځان وباسم مردار خورا پام چې ورک نه شي سرګې نه وروره راغلم لیوانو بزرګو تورې چیرته یې باباګانو ما وڅارئ
باباګانو ما ویلو کنه ما تاسو ویلو کنه چې تور شپه خامخا سبا کیږي ویلې مو او کنه ویلې مو په دې شي امره هلکه بابا جانا تا ته مینو ویلي چې ته یو زمری تا ته مینو ویلي چې ته زمری تا ته مې ویلي او کنه ویلې مو ویلې دیو بهرام بابا ستا له خدای قربان شم تا ته مې ویلي و چې انسانان ډول ډول وي خو د وینې رنګ یې خامخا سور وي قومندان صاحب ویلي دو ویلې مې و ولې نه باباګانو ویلې مې و سلجوق بابا تا ته مې نه ویلي چې د دې هېواد لیونیان هېڅکله نه ختمېږي قومندان صاحب ویلي دي ویلې مې و غالب بابا ته ووایه تا ته مې نه ویلي چې اس باندې زمون کس وي یا هم بل کس وي ویلې مې و که نه قومندان صاحب ویلي دي ویلې مې و لیاسه زمره بابا جان تا ته مې نه ویلي چې پرته له چمتووالي نیولو څخه څوک حاجت ته ځي نو په دښته کې بیا تیږه لټوي نه مې وویلې دا بې شرفه په خبره نه پوهېږي قومندان صاحب بریدمن صاحب حیدر محمد له لاسه ورکړو لیونی شو قومندان صاحب موضوع له چوکاټه وځي ستا په یو خبره هم پوه نه شو کله موضوع کله بله خبره خبرې دې معلومې نه دي خو سړي ته یې څه وویل قومندان صاحب څه دې وویل قومندان صاحب خیر خدای کوم خبر مو اخیسته قومندان صاحب بریدمن صاحب خان که نه قومندان صاحب مې دې وویلې قومندان صاحب څه کوو سم د لاسه ورځو قومندان صاحب باباګانو جزئیات نشته قومندان صاحب سمو چې غوښته هغه مو ترلاسه کړ نور اړتیا نشته همداسې نه ده باباګانو هر څوک ولله معاش نه لګي پیسې اچوي قرباني به ورکوي بله لاره نه لري نه قومندان صاحب و کسان به راټول شو الیاس به راچپکو دا له ټولو نه هو امره ورور دا اوس ښه خبره ده ها قومندان صاحب احرامات ته وګوره دا څه وایي ستا داسې خبرې نه خوښېږي امره خبرې مه غځوه چې دوه څپېړې درکړم او دوه باندې دوه وغورځوم یا به هغه وخت پوه شي چې څپېړې راکوي امر دې په ځای سمه ده زمری سمه ده قومندان صاحب د خوښې کار به وروسته وکړو اوس یې وکړو د زړه درزا مې زیاته شوه دغسې خوندور خدیجې ډېر ښه وشو که نه هو خورې ډېر ښه وشو دا ځل خو به مو لږ نوي تیار کړي دا بسنه کوي نه خورې بسنه نه کوي درنه نور هم شته ای دا څه وایي ای خدیجې نن سهار په ډېرې خوشحالۍ سره راویښه شوې یم ته به وایې چې لوګونه مې کوم برخته کړی زړه مې ډېر خوشحاله دی میرمنو سلام څنګه استئ لوري په خیر شوره مو کړي ډېر مې خوښېږي ژوندي اوسئ هله ټولو کې واچوه ولې نه ودرېږه مه کوه لاس مه وهه دا ننۍ وخوره دا ګاونډیانو ته ورکوو څه پروا کوي یا له دې ځایه له پخلنځي څخه نه کېږي لومړی د جامې بدلې کړه ګاونډیانو ته یې وویشه بیا یې ته وخوره له نوکریوالۍ څخه راغلم ستړې څه وکړو ټینګار مه کوه ای کوبلې راغلو زه به یې وګورم ای وږې سترګې د خدای په خاطر داسې مه کوه دا ګاونډیانو ته ورکول کېږي ډېر خوند کوي په لاسونو دې برکت شه ترورې چمتو دي هو زویه ودرېږه زه یې درته راوړم نن ورځ څنګه ده څه خبر له نورو ورځو نه ډېر توپیر لري هلکه هېڅ چی نه وي شوي کوم د ډارېدو خبره خو نشته ګوره لوی دیګی مې جوړ کړی خو ګوره داسې به یې په قابونو کې واچوئ د پاسه به پرې انار واچوئ بیا به یې وویشئ سمه ده که نه سمه ده جنرال پاشا ته هم سلام کوه وعلیکم سلام ای خان چې دلته وې قرارګاه کې ټولو هلکانو ته وړی وې زویه بیا یې ویل چې مور د هغه ځای هلکان نشي مړولی
په هر حال بهرام چې راغلو خدیجې هلکانو ته به یې هم ولیږو سمه ده سمه ده خو روبۍ لیکو ښه زه به لاړ شم سمه ده هله ځه یو د قراره ناسته یې او خوري داسې لږ نور انارم راوړه سمه ده او لوري ګاونډیانو ته یې ورکوو لومړی یو ثواب وګټه که نه یاره هر چا چې چمتو کړي ډېر خوند کوي یاره ډېر خوند د میرمن سلطان په لاسو برکت شه زویه ته څنګه یې والله جنرال صاحب څه ووایم لاړ شم تللی نه شم که پاتې شم څه کولی نه شم ترورم دا وایي چې تر څو د خان رور نه وي راغلی نه شي تللی ښه ده خو بریدمن صاحب خان ژوندی دی او که مړ دی خدای خبر زویه موږ نه پوهېږو ځینې کسان به خامخا په یو څه خبر وي خامخا پاشا مو صاحب ته په څه پوهېږي ما ته مه وایه زه په ارامګاه کې اوسېدونکی یو زوړ سړی یم په یو څه باندې د پوهېدو له امله نه خو که چېرته کوم څه وي زویه هغه هېڅکله بې لامله نه وي جنرال صاحب خواږه شیان خو به ډېر نه خوري که نه میرمنې زه ډېر ښه پوهېږم چې څه شی څه وخت وکړم ماشومانو پسې هره شیبه ماته خبرې مه کوه او دا خواږه شیان نه دي عاشوره ده رښتیا د عاشوره لپاره ډېره مننه هله کوم دارو مه شه تاسې ونه خوړل مهرباني ما یې لا خوند نه دی لیدلی مهرباني وکړئ ډېر خوند کوي ژوندی اوسئ ډېره مننه کوم اخرئ نوش جان مو وای شیطان قبیله زه به نه لیونی کېږم درغلم سلام میمون اتن سلام جنرال صاحب سلام کوبي او مورې جنرال صاحب له تا سره دا ښه ښکاري زه خو وایم هېڅ ښه نه ښکاري ته دا راکړه ماته راکړه هیله کوم ماته راکړه ته باید ډېر خواږه ونه خورې باید له خوږو څخه لرې اوسې په صحت دې ډېر پام کوه له درې سپینو شیانو څخه باید ځان وساتې هغه دا دي بوره مالګه فریني باید له دې شیانو څخه لرې اوسې تلویزیون کې هره ورځ ترور چغې وهي خو د هغې خبرې څوک هم نه مني ګورئ خو په ځینې وختونو کې خوړل کېږي نه هیله کوم میرمن اتن اوهو دا دلته څوک راوړي ها قبیله دا ته راوړې که نه قبیله ته یې راوړې څومره ناپوهه انسان یې لږ فکر خو وکړه میرمن اتن زه داسې نه یم ته راته ووایه زه داسې یم ګوره ما جنرال صاحب ته څه راوړي خپل لاسونه مې چمتو کړي دا هر څه ما درته چمتو کړي دي خدای دې ته ووایي ټول بې بورې کیک او کلچې او جوش کړی سبزي د جنرال صاحب لپاره جنرال صاحب دا لپاره راوړي خفه نه شي وروسته له دې نه به داسې خوراک کوي که نه مېرمنه اتن ډېره مننه کوم خو هیله کوم مننه مه کوه پوهېږم یعنې زما له ښه خوی څخه متاثره شوي که نه یعنې مننې ته ضرورت نشته زه جنرال صاحب لپاره هر وخت فکر کوم او ښه شیان ورته چمتو کوم یعنې شیطانه ته هم لږ فکر کوه که نه یاره هېڅکله باید بېغوري ونه کړې زه به نه لیونی کېږم مېرمنه ته ووایه ته خو به ښه انشاءالله ماشاءالله ښه ښکاري ما دا دواړه سره ښه جوړېږو د شګو شیطانه بېمسؤله انسانه ډېر ناپوهه یې میز باندې کېږده لوري پلاره سلام هلته دې څه وکړل د پاسپورټ کارت دې حل کړی شو که نه هو له دې شېبې نه وروسته مې نوم نور نورا نه دی الکساندا میلر لږ اوږد شو خو خیر ګزاره به کوو یو څو ورځو کې به ترکیې ته ورسېږم نورا ډېر پام کوه هلته امنیت ډېر ټینګ نیسي پلاره ته ارامه اوسه له دې ځایه څه شی غواړې یوازې غواړم چې سترګې دې څلور خواو ته خلاصې کړې ترکیه ګواښونکې ده له یاده ونه باسه چې خلک درپسې کېږي سمه ده پلاره اندېښنه مه کوه تا څه وکړل حیرانونکي شیان به ووایو څوک پوهېږي کیدای شي اله شي وروسته ته ترکیې ته ولاړه شي
القاره کې به ډېره ګډوډي شي ډېر شور به جوړ شي ډېر اوس پوښتنې نه کوي چې چېرته ځي او ګوره د خپلو پوښتنو ځوابونه به پخپله پیدا کړي ملګري احساساتي شوي ټول بیرغونه مو یو ځای دي ها ته د پیسو په اړه خبرې وکړه چې زما بانکي حساب ته دې لېږلي او که نه بدلون دی ناباورې وونکي تاسو لا خو نه وګورئ ملګرو د رسنیو کارتونه مو وښایئ د رسنیو کارت مو راکئ هیوادونو اتحادیه په دې مهمه ورځ کې ټول مشران راټول شوي دي زه ټولو مشرانو ملګرو ته مې په ډېر احترام سره هرکلی وایم قازاقستان جمهوریت په دې کار کې خپله پوره هڅه او مرسته کوي څه مو چې له وسې پوره وي هغه کوو د ترک هیوادونو په اتحادیه کې موږ هم خپل ځای نیسو ځکه موږ په دې پوهیږو چې یوازې په غونډه کې موږ سره ورونه نه یو تر اخره پورې موږ ورونه یو باندې کوم څه شته نه قومندان صاحب ټول امنیتي کارکوونکي خپلو ځایونو کې د هېڅ کومه ګډوډي نشته سمه ده خو څارنې ته ادامه ورکړه امر دې پر ځای کېږي صاحب د دې نه وروسته په روانو کارونو کې ملګري فکرونه کارونه او یووالی مو هېڅکله نه هېروو آیا ډېر ښکلی در سره ښکاري تکنې غلطې دي اوس څه کوو دننه ورشه زموږ کس تا ته په ډیپو کې دننه په تمه دی تا ته یو بیګ درکوي هغه بیګ به اخلي او د غونډې کوټه کې به یږدي تا ته دلته موږ په تمه یو بیګ یې بند دی له هغه ځایه ستا راوتو پورې به وخت ولري خو که وغواړې دننه پاته شه او ننداره یې وکړه چې هلته د کس شته دی بم هم هلته دی نو ولې هغه خپله دا کار نه کوي شاوخوا وګوره د ترک هېوادونو اتحادیه د ترک هېوادونو اتحادیه زموږ درد یوازې یو ځای په هوا کې الوزول او د شل یا دېرشو مشرانو وژل دی نه او ستونزه د دې قتلونو ترسره کوونکی د هغوی تر ټولو زیات باورونکی ورور کړی او ترکان یو ځای کېږي د یووالي غونډې نیسي
د خوراکیو په لومړنۍ غونډه کې د رسمي یونیفورم اغوستونکی د ځانګړې ډلې یو افسر بم چاودنه کوي. پوه شوې؟ موږ دا کار کول غواړو او هغه بریدمن کوي. او که زه دا کار ونه کوم هغه بم چاودنه وکړي او پایله کې به یې ستا په ځای دوی مړه شي. له دې نه وړاندې دې داسې یو کار ته اړتیا نه وه پیدا شوې. یعنې دې برید ته ډېر ارزښت ورکوم. قسمت ته یې نشم پرېښودلی. داسې دې باید نه وی کړي. خانه کوم څه چې زه کوم هغه هېڅ حد نه لري. که غواړې یو ځلې وازمایه، وخت مو کم پاتې. دا کار ختم کړه. دا کار ختم کړه. هم دې مور وژغوره او هم دې خور. دا کار وکړه. کوي حالات څنګه دي؟ کور کې دي، تر اوسه لا هیڅ وګم نه دي راغلي. سمه ده. سترګې دې تیل لري نه کې. سمه ده. لیلا ورسېدو. سړی دننه لاړو. تر اوسه پورې ستونزه نشته. ډېر ښه ډېر ښه. یعنې دننه لاړه ها؟ اوهو. لیلا له دې کار نه وروسته چې کوم شور جوړېږي لکه چې همدا اوس نه یاورم، لومړی به دا ختم کړو. نظر څنګه دی؟ څو ورځې کېږي له هغه سره اړیکه نشم نیولی. ښه دی ښه دی. دلته کسانو ته تمرین ورکوي. سمه ده. بیا درته زنګ وهم. سرګي کار څنګه شو؟ ختم دی. لزر به 2 ورځې آرام کوي. 2 کسان مې ورسره پرېښودل، خو اوس له هغه نه هم یو وړین کار لرو. سرګین وروره ولې دې ووهلم؟ لیونې ماداره شبه سرګین مه وایه، زما نوم سرګي دی. سمه ده، خو د هغه لپاره په سړي باندې خوله ماتول کېږي. ها څه راباندې؟ کلي کې ځینې هلکان ول ویلې کمانډو ته کار کوي. راپور چې دی دروغ دي. سرګینه سرګي وروره قربان دې شم. هلکانو ونه ویل چې بخښنه غواړم، ویې نه ویل چې ټوکې کوم. کارونه وروره قربان دې شم. دا کسان داسې بې ځایه بې ځایه ټوکې ډېرې کولې ونې دي. یعنې تاسې اوس په هغوی باور کوئ؟ سیفو دا پیسې ګوري؟ وروره خدای دې نورې هم درکړي. سیفو دا پیسې به ستا شي. نه وروره ژوندی اوسې، زه لږه خرچه لرم. خو لومړی دا پیسې باید حلالې کړې. ډېرې زیاتې څېړنې به درڅخه وشي. ما ته به هر څه یو یو وایي.
نوم په نوم سمه ده اوروره اوروره تمرین پیل کړئ. په مینه مینه ملګرو نن ورځ زما دپاره ډېره اړینه ورځ ده. هېڅوک دې ما نه فضا به وي. مه کوه تاسو د هغه سپیانو په خوله باور کوئ وای 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 بریدمن صاحب مهرباني وکړئ یو ملګری به مو له تاسو سره مرسته وکړي نور ورتللی شئ بریدمن صاحب دې خواته له قمندان صاحب سره مې لیدل هغه پورته غونډه کې دی بریدمن صاحب هلته د ځانګړو کسانو څخه پرته نور څوک نشي دننه کېدلی که تاسې ورته کوم اړین پیغام لرئ نو زموږ ملګری به یې ورته ورسوي لاسونه مې وینځلی شم وکړه ولې نه خو بخښنه غواړم مجبور یم چې هلته هم له تاسې سره اوسم مهرباني وکړئ ستا نوم څه دی ملګري پوه نه شوم وکتای کله چې پوه شو چې بیا ماته دعا کوي وروره موږ څه ته په تمه یو والله الیاس زما په نظر بریدمن حیدر هم نه پوهیږي لنډ وخت کې به یې بوی راووځي قمندان صاحب سردار بابا د مخنیوي کار ستا په نظر څه دی هغه قمندان صاحب دلته چمتو ولاړ یو که کوم کار پیدا شي بابا جانه څه تړاو لري په تمه کېدل اسانه دي یعنی که خان بزرګ ګناهګار او خاین وي موږ باید د هغه مخنیوی وکړو او که نه وي باید د خان ساتنه وکړو کوم یو دی قمندان صاحب زه هم نه پوهېږم هغه قمندان صاحب یل د زوړ سلطاني ترور ته هم یو خبر ورکړو سلطان ترور ته سلطان ترور محترمو میلمنو او محترمو ګډون کوونکو اوس د خبرو تر سره کولو لپاره د ځانګړې ډلې قواو له خوا نه او دې غونډې ته د ترکي افسرانو په نمایندګۍ ډګروال ابراهیم کوپوس ته بلنه ورکوو ښاغلو میلمنو د ترک هیوادونو اتحادیې ټولنې غړو د حکومت او ملت ښاغلو قدرمنو تمثیل کوونکو موږ نن ورځ دلته په لومړي ځل یو نوی ګام اخلو دا ګام د سلګونو کلونو خوب دی موږ او له موږ نه مخکې خلکو چې څو څو ځلې هڅه کړې دا غونډه او دا کار عملي کړي د لویو ترکانو اتحادیې لومړني ګامونه ږدو او لارې ته وځو زه دعا کوم چې دا ګامونه مو نیکمرغه شي هو د ترکیې هیواد د اردو د یو عسکر په توګه بېله شکه د دې ګام ایښودلو تر ټولو لویه حیرانوونکې برخه چې نن ورځ مو پیل ورته کړی د ترک هیوادونو اتحادیې یووالی او قوت دی رښتیا دا میدخان څخه وروسته تر اوسه پورې د یو میراث اخیستلو او یو ځای د یو لوی ترک اردو جوړولو دا زموږ د ټولو لومړی ګام دی بېله شکه وړاندې مو ډېر خنډونه او ډېرې سختې لارې دي او موږ به دا سختې لارې وهو خو سبا سهار انقره کې تمرین باندې پیلوونکي او د اتحادیې یووالي عسکرو
کوم څه چې موږ دلته لیکلي هغه به د تاریخ تر ټولو لومړنۍ جمله به وي. په همدې وخت کې به د بیتهان بن کالی Alap Alsan د فاتح خان عثمان باتور روف دینګ تاشله صادق حامد له کسپلر څخه د ښاغلي اسماعیل ملګری او د مصطفی کمال بادشاه هغه خوب او لوی فکر انشاءالله اوس په رښتیا کېدو دی. خدیجه هله سلطان نور هم واخله دننه ورشئ زر کوئ. بهرامه د ترکیې اردو د کلونو راهیسې څنګه چې وویل هماغسې ورته ووایه الوتکې دې پورته شي دا ځای دې له ځمکې سره یو کړي. امرا ودرېږه. امرا خدای دې ووهه موټر ودروه زر کوه. خدای دې ووهي